بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم د الله د نومنا چې ډېر مهربانا او رحم کونکي دی. الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الف لام میم دا د الله کتاب دی، پدې کې هیڅ شک نشته. لار خودون کې دی هغه پرهیزګارانو ته چې په غیب ایمان راوړي، منځ قائموي، چې کم رزق مونږ هغه لور کړی دی دا غینه خرج کوي. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلك وبالآخرة هم یوقنون. چې کم کتاب پتا نازل کړی شوی دی یعنی قرآن، او کم کتابونه چې ستانه مخکې نازل کړی شوی وو پاغه ټول باندې ایمان راوړي او په آخرت باندې یقین لري. اولئک علی هدى من ربهم واولئک هم المفلحون. داسې خلک د خپل رب د طرفنا په صحیح لاري باندې دي او هم دوی خلاصې مندون کې دي. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. کوم خلکو چې د دې خبرو منلو نه انکار وکړو دا غوي د پاره یو شان ده که ته هغوی خبردار کړي او کو خبردار نه کړي، بهرحال هغوی منون کې نه دي. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. الله داغوی په زړونو او غوګونو باندې مهر لګولې دي او داغوی په سترګو باندې پرده پرته ده. هغوی د سختي سزا مستحق دي. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. ځینې خلک داسې هم دي چې وایي مونږ په الله او په ورځ د آخرت ایمان راوړی دي او حال دا دی چې په حقیقت کې هغوی مؤمنان نه دي. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. هغوی د الله او د ایمان والو سره دوکبازی کوي، خو په اصل کې هغوی په خپل ځان له دوک ور کوي او هغوی ته د دې پته نه لګي. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. داوی پزلون کی یو بیماری دا چې هغه الله نور هم زیات کړه او کم دروغ چې هغه وایي داغه په بدل کې داغوی د پاره دردناک سزا ده. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. هر کله چې هغوی ته دا اویل شو چې په ځمکه کې فساد مپورته کوي، نو هغوی دا اویل چې مونږ خو اصلاح کوونکیو. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. خبردار، په حقیقت کې هم دا خلق فساد کوونکي دي، خو دوی پوهیږي نه.